کندهار ښاروالۍ د ښار په 8مه ناحیه 2 ګذر کې د یوې چرې په شمول د 4 کوڅو د اساسي رغولو چارې راپیل کړي دي. دغه کوڅې چې تقریبا 615 متره اوږدوالی او 7 متره بردوالی لري، یوه هفته مخکې یې د رغولو چارې راپیل سوې او پاته کارونه به یې د 2.5 میاشتو په موده کې بشپړ سي. دوی ګټې دلته په دا پروژه کې ستا یو هغه ګټه ده چې مثال دغه ساحاتو د پخېدو ګټه ده، بل ګټه دا چې د محل خلک ډېر بیکاره خلک و، مسکینان و. دلته دا ګټه ده چې د خلکو مثال هغه کم مشکلات چې د سړک پر برابر د کوڅو پر برابر دا مشکل به حل سوي، په ضمن کې به دغه د محل مسکینان خلک چې دي دوی ته به د کار زمینه هم مساعده سوي. په یاده پروژه کې هر ورځ 6 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې نه کسان په مسلکي ډول او 50 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ خپل په کلي کې اخته کړي یو کور، د کور مخ مو جوړیږي. بله خبره دا ده پسې پوس وللې چې موږ ته معاش راکول کیږي. نو موږ د دې پروژې څخه ډیر خوشاله یو ورجانه چې موږ تاسو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې پروژې موږ ډیر کور ودانۍ وایو. د یادو کوڅو په اساسي رغولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو، دا ډېره غټه شاباشي ده چې دا وروسته دا کار وشو. دا مسلمانان په دې ډېر خوشحاله دي، ګرده ډېر خوشحاله. زه د دغه ساحې یم، زه د دغه یم. بل دغه خواران چې ولاړ دي دا ګرده خوار غریب دا کلي خلک دي، په دې کې د اطراف سړی نشته. فصلونه وغوړېده